لغمان کې له 250 کورنیو سره د نږدې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه مرسته د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست په هڅو د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د ORCDG تطبیقونکې مؤسسې لخوا له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنېدونکو او سیلاب ځپلو لپاره د سرپناه پروژې له لارې ترسره شوه. د تطبیقونکې مؤسسې مسؤل ډاکټر امان الله مخلص وویل د افغانستان په 14 ولایتونو کې 4882 کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کوو چې د لغمان په ولایت کې د نن ورځې په لړ کې به 250 کورنیو ته د غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ ترسره شي. البته باید یادونه وکړم چې 21 قلمه مواد دي چې په دې کې یو باب خیمه 15 کمپلې او همدارنګه د اشپزخانې ټول وسایل راځي او دغه موادو مجموعي ارزښت $215 راځي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاری خیر محمد غازي بیا وویل چې دغه مرستې د مرکز مهترلام سربیره د 15 ګونو ولسوالیو سیلاب ځپلو او له پاکستان راستانه شوو کډوالو سره کیږي. هغه کورنۍ پکې شتون لري چې هغه د طبیعي حوادثو له کماله متضرر شوي دي یا هغه مهاجرین چې اجباري ډول باندې هیواد ته شړل شوي دي. دغه د ټولو ولسوالیو خلک پکې شتون لري. مرستیال والي مولوي اختر محمد مزامل چې یادې مرستې په خپلو لاسونو ورکړې وویل د لغمان ولایت په مرکز او همدارنګه په 15 ولسوالیو کې د غیر اماراتي مؤسساتو له طرفه همدارنګه هم د خیریه بنسټونو لوري او د اسلامي امارت په خپلې بودیجې باندې د هغو چې طبیعي او اضطراري پیښو سره مخ شوي دي بېوزله افغانانو سره او همدارنګه هغه اجباري مهاجرین چې د ګاونډي هېوادونو نه په زور سره راایستل شوي دي وخت په وخت مخکې مرستې شوي دي اوس هم مرستې روانې دي او په آینده کې هم موږ امیدوار یو چې دغو ټولو سره وخت په وخت مرستې وکړو. بل لور ته مرسته اخیستونکو کورنۍ وویل چې د ژمي پر رسېدو دغه ډول مرستې دوی ته ډېرې ګټورې دي. هغوی له حوادثو ریاست او مرسته کوونکې مؤسسې څخه مننه وکړه. دغه حوادثو موږ سره دا کومک کړی ده او دغه موږ ته کافي کار کوي. خیمه کور دا سامان کمپله دا شی مشکلو دي موږ او موږ سره دا کومک وکړو بس مننه دی. د ما یو کوټه ولیدلې وه او زه هم پکې زخمي وم. د هغه له وجې نه ما سره دغه مؤسسې له خوا نه د حوادثو له خوا نه کومک وسه او دغه مرستې نه یې موږ ډېر شکریه ادا کوو.